هغه کارونه چې باقي سره روژه ماتېږي او هغه څه چې باقي سره روژه ماتېږي اصول یې درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دیزی کې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې درې خبرې بیان کړي. پای سره روژه ماتېږي او روژتي دپاره دا کارونه منع دي د روژې په حالت کې: کوروالی، خوراک او څښاک، الاکل والشرب والجماع. دا اصول دي چې تفصیل سره بیانو نو بیا دا دي. ګوره اولنې کوروالی کول د روژې په حالت کې د رمضان په میاشت کې د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې کوروالی کول او دا په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده او انشاءالله دا مسله ځان له حدیث کې به راځي. دا مقام دغه تفصیل نه دی چې په ده څه کفاره ده، هغې به ځان له حدیث راشي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په دې ښځه څه دي او په دې سړي څه دي. خو یو دا خبره شوه چې په هغې سره روژه ماتېږي څه شی دی؟ کوروالی کول د رمضان په میاشت کې. دا ورسره یاده کړي د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی خو ذکر به یې کوو بیا به خپل ځای کې دې اختلاف هغه دلایل بیانو. الاستمناء د خپل بدن نه مني ویسته که هغه په لاس سره یي که هغه یو زنانه ته په کتو سره یي قصدن او په مخه ورته ګوري یا د خپلې ښځې سره میلاو شي کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي نو په دې سره روژه ماتېږي. مسله اختلافي ده بیا وایم او انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ځای کې خو دا به کوم جمهور العلماء ذکر کړې ده. حدیث کې دا دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې یدعو شهوته من اجلی الله وایي چې دې سړي خپل شهوت پرېښودی زما د لاسه نو مني د بدن نه ویسته دا هم شهوت ته بیا خو د پرې نه ښودو که نه. دریم خوراک او څښاک کول خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. تاسو نه به زه تپوس کوم د زړونه په اخره کې دا ټول به ماته شماري دغه چې څنګه اجازه وی. خوراک او څښاک کول په خولې سره او یا د پوزې په لار سره ځکه پوز هم لار ده. حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په امام ترمذي دا حدیث راوړی بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما چې اودس کوئ نو پوزې ته اوبه ښه وردننه کوئ الا دا چې د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه وردننه کوه لکه چې یره ده کیدای شي دننه لاړې شي. څلورم هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي په هغې سره به روژه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روژه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستن وهل ستن خو ډېر څه دي وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي. اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول یا ستن د زړه دپاره وهل یا بله د بیمارۍ دپاره کې هېڅ حرج نشته. هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي. څلورم او د اختلافي مسله ده حجامه. پنځم او دا اختلافي ده حجامه او د دې اختلاف هم را روان دی. سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه خو ځان سره ولیکئ. ښکر لګول څه ته وایي؟ حجامه څه ته وایي؟ که ستاسو ذهن هغه بله جامه ته لړاګیرې شي خرې نه حجامه ښکر لګول دي د پښتو کې ښکر لګول وایي.
پخوا به دا پخکر سره دا وینه راښکوله. نو حجامه حدیث ته امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم د دواړو روژه ماتېږي. چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي. دا به ښه اختلافي مسله ده، په خپل ځای کې به تفصیل لا شي. شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټی کول. قصدن الټی کول. امام ترمذي یو حدیث راوړی، امام ترمذي چې په چا باندې الټۍ زوروري شي ووي کړي نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي. ومن استقى عمدا فلیقت. او چې چا قصدن الټۍ وکړې، که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي. اوومه خبره چې د هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه. نو څه وشو؟ کومې